زما قبر تیاریږي لږ خو راشه، ټول همزولي مې ژړیږي لږ خو راشه، په ژوندون دې کړم ستومانه خو رانغلې، جنازه مې روانیږي لږ خو راشه. د مرحوم ټیک ټاکر حمید الله سواتی په جنازه کې داسې څه منظر ښکاره شو چې ټول خلک یې خفه کړل. که غواړئ چې تاسو هم پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن په دې ویډیو کې د مرحوم حمید الله باره کې څو خبرې شیر کوو او په سوشل میډیا د خلکو اوازې دي چې د هغه په جنازه کې یو داسې منظر ښکاره شو چې جنازې ته راغلي خلک یې ټول خفه کړل. دوستانو، د مرحوم حمید الله د ټیک ټاک اکاونټ د مړینې څخه مخکې د فالوورز تقریبا له 8000 څخه تر 9000 پورې وو، لیکن له کوم وخت نه چې د خودکشي کړې ده او دغه ویډیوګانې وایرل شوې، لیکن د مړینې څخه وروسته د ټیک ټاک د اکاونټ فالوورز له 1 لک څخه زیات شول. ملګرو په یاد مې وي چې اوس مرحوم ته فالوورز په کار نه راځي او نه هم د ویډیوګانو د کتلو څخه دته کومه ګټه رسیږي. د دې په ځای چې موږ د مرحوم حمید الله د ټیک ټاک ویډیوګانې وایرل کو او ویګورو، موږ باید الله تعالی ته لاس په لپه شو او مرحوم ته د مغفرت دعا وغواړو، ځکه چې په قبر کې له انسان څخه د نیکو اعمالو، لمنځونو او د ښو کارونو پوښتنه کیږي، لیکن له مرحوم څخه دا پوښتنه نه کیږي چې ستا په ټیک ټاک باندې څومره فالوورز وو یا څومره لایکس دي وو او تا ته زیات لایکونه ملاوېدل او کنه. دوستانو، د مرحوم حمید الله د جنازې په اړه چې په فیسبوک او یوټیوب کې کوم خبرونه چلیږي دا ټول فیک او دروغ دي. حقیقت او رښتیا دا دی چې د نوموړي په جنازه کې هیڅ یوه داسې معجزه نظر نه ده راغلې چې په وجه یې خلک خفه شوي وي او نه یې هم په قبر کې داسې څه مسله شوې ده. دا هسې ټول دروغ دي چې خلک یې په سوشل میډیا او یوټیوب خپروي. او د نوموړي د جنازې لمونځ هم په خپل پلرني کلي کې ادا شو او جسد یې خاورو ته وسپارل شو. انا لله و انا الیه راجعون. دوستانو، دا وه نننۍ ویډیو. د ویډیو په اړه که څه ویل لرئ نو موږ سره یې په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم.